تاسو لپاره یو نظم دی زما د طرف نه لیکم زما دی. اے مسافر لالیا ستا دی خوارۍ ته سلام، ستا مزدورۍ ته سلام. ته قرباني ورکوي خدا بې ځایه نه ده، ته چې خولې بیوي خدا بې ځایه نه وي. ستا د خولو په ګټه ډېر خلک ژوند تېروي. ته په تودو شګو کې خپله ځواني تېروي. ته په پردو کوڅو کې چې زندګي تېروي، خپل احساسات چې وجنې، خپل خواهشات چې وجنې، خپله ځواني چې خورې ته، دا زندګي چې خورې ته، نو دا بې ځایه نه وي. ستا د محنت په ګټه ډېر خلک ژوند تېروي. ته د خولو په قیمت ښه خوشحالي اخلې، تا د محنت په قیمت ستا د سپینګیري بابا لږه دمه نصیب شي. ستا د خولو په قیمت ستا د مورجانې ابۍ لږه سیالي نصیب شي. ستا د محنت په بدل ستا د وړو ورورګانو څه خوشحالي نصیب شي. ته خواهشاتو دکې خو ستا واړه ماشومان دې قربانۍ نه بچ شي. د وخت بادونه پتا پردي وطن کې تیر شي، خو ستا باقي خاندان پې لږه ساه واخلي. ستا دی جرت ته سلام، بادرۍ ته سلام، ستا دی خوارۍ ته سلام، مسافرۍ ته سلام. دا ستا د وجې نه خو بابا چې هیڅ یې نه وي ځان ته یو کور جوړ کي. دغسې ستا وړوکی ورور چې سکول ته ځي نو پلار دې ډاډه وي پتا، پلار دې ډاډه وي پتا، پلار دې په سپینه ګیره نور بوج وړلی نه شي. ځکه امید یې ته یې، ځکه ملاتړ یې ته یې، او ته هم د نر غوندې کې پردي وطن کې مدام خپله ځواني زړوې. ته حق حلاله ګټې، ښه په خوارو یې ګټې، په مزدورو یې ګټې، ځان ته یې کمه ګټې، خپلو وړو ته ګټې، د خور څادر ته ګټې، د پلار پټکي ته ګټې، د مور سیالۍ ته ګټې، د ورور سکون ته ګټې، د زوی سبا ته ګټې، د لور غرور ته ګټې، د تره ارمان ته ګټې، د ټول ټبر دپاره، د خپل عزت دپاره، د کور ناموس دپاره، د دې وطن دپاره، د معیشت دپاره، د زندګۍ دپاره، د سوکالۍ دپاره، د خوشحالۍ دپاره. اے مسافر لالیا ستا دی خوارۍ ته سلام، مسافرۍ ته سلام، ستا زندګۍ ته سلام.